څومره کسانو ته پکې د کار زمینه مساعدېدی شي؟ تقریبا دلته تر 2000 یا 1300 دکانونه دي. د هر دکان کې چې 2 کسه مصروفه شي 4000 کسه شول، نو 4000 کسانو ته په یو ځای کار زمینه مساعدول به لویه خبره وي. دا زمینه کابل کې په 450 میلیون افغانۍ دغه معیاري بازار ته کوي. مسؤلین وایي په دغه بازار کې به 6 بېلابېل مارکېټونه وي او له دې سره تنخوا به پکې ټولې اسانتیاوې برابرې وي، مثلا شنې سیمې او دې ته ورته نورې اسانتیاوې. کابل کې د لومړي ځل لپاره د یو داسې بازار د جوړېدو چارې 15 سلنه مخته تللي چې تر دې وړاندې افغانستان کې نه دی جوړ شوی. پر یاد بازار به 450 میلیون افغانۍ لګښت راشي چې د یو پانګوال له لوري ورکول کېږي. د دې بازار مسؤلین وایي دا ګامې وروسته له هغې اخیستی چې په هېواد کې د دا ډول بازارونو نشتون احساس کړ. په دغه بازار باندې څومره سرمایه ګزاري کېږي؟ دغه مارکیټ چې دی تقریبا 400 نه تر 450 میلیون افغانۍ پورې سرمایه ګزاري پکې کېږي. دا سرمایه ګزاري یوازې تاسې کوئ؟ بله، دا سرمایه ګزاري یوازې موږ کوو، حبیب الله ځاځي ګروپ یې کوي. او دغه به څه ډول بازار وي؟ دا یو کمپلیکس دی، هر څه به پکې وي. انشاءالله موږ یو 6 مارکیټ لرو، خوراک فروشي یعنې د ارتزاقي موادو مارکیټ لرو، راخ فروشیانې لرو، سمساري دي او لباس فروشیانې دي، مختلف مارکیټونه دي. یعنې د دې نه مخکې په افغانستان کې زما ګمان دا دی چې داسې یو مارکیټ نه دی جوړ شوی، په داسې یو مارکیټ باندې پانګونه نه ده شوې. تاسو ته څه انګېزه در پیدا شوه چې په دغسې یو مارکیټ باندې پانګونه؟ موږ حبیب الله ځاځي ګروپ یو فعاله ګروپ دی، انجینران لري، مشاورین لري. د ځمکه وزارت مالیې تقریبا وزارت مالیې 4 ور اعلان ته ورکړه، هیڅوک نه حاضرېدل چې دلته سرمایه ګزاري وکړي. دلته تقریبا تر 4 مترو پورې خاورې پرتې وې، ځکه دلته مهاجرین پراته وو. وزارت مالیې هغه وایستل، ځمکه دولتي وه، ځکه چا زړه نه ښه کوله. موږ دلته راغلو، تقریبا یوه میاشت موږ ماشینونو ډېر تیز کار وکړو، هغه خلاص شول. نو دا د موږ د ټیم رهبري خپل حبیب الله ځاځي د انګېزه وه چې دلته یو ښایسته بازار جوړ شي. ځکه موږ که تاسو فکر وي په ایران کې همداسې یو بازار دی، تهران بازار ورته یایي، په ترکیه کې شته دی. هماغه انګېزه موږ دلته را انتقال کړه چې موږ هم باید دلته یو بازار ولرو. همداسې که راته ووایي چې تاسې مخکې یادونه وکړه مثلا 6 بېلابېل هغه به موږ مارکېټونه به لرئ، که مشخص کړي دا به کوم مارکېټونه وي؟ دلته موږ مکمل مارکېټ تقریبا 300 دوکانه د مکمل خوراکي مواد دي چې هغه کې هر څه راځي، د خوراکي چې هر څه وي. د 5 مارکېټه دغه د لباسونه دي او راخفروشیانې دي، سمساري دي، او همداسې موږ سره غاړو ته هلته د ساختماني موادو لپاره دوکانونه لرو، پردې لرو او الکترونیکي سامانونه هغه لرو. یعنې موږ دا اوس په دغه کې څومره کسان په کار بوخت دي؟ فعلا تاسو په خپلو سترګو کې تقریبا تر 600 کسانو پورې اوس کار کوي. موږ د دومره لوی کار ټول په 2 میاشتو کې کړی دی، د دومره لوی غټ کار 2 میاشتې کې کړی دی. کافي ډیر کار شوی دی. دولت در سره پکې څه همکاري کړې؟ دولت دا همکاري کړې ده چې موږ ته اسانتیاوې جوړې کړې دي. د ځمکه دولتي دی، موږ ته په واک کې را کړې ده. موږ خپله هر میاشت خپله اجاره چې څومره ټاکلې ده هغه ورکوو. همدا دولت همکاري دی سره. هېواد کې د نورو ستونزو ترڅنګ د معیاري بازارونو نشتون هم یوه لویه ستونزه ده چې خلک ترې سر ټکوي، خو دې بازار کې هغه ټولې اسانتیاوې چې ورته اړتیا لیدل کېږي ورته پام شوی دی. تقریبا یو دلته هم تر 300 پورې کېږي، 300 دکانو پورې. یو ای بلاک کې 300؟ بله، ای بلاک یو دغه کې هم 300 دکانه دي. د دې لباسونو هغه نه علاوه داسې بل شی په نظر کې نه دی نیولی چې دلته؟ ولې نه، موږ جی بلاک لرو، یا 4م بلاک دی، هغه کې موږ د ظروف چیني مواد ورته وایي که نه، دا چیني لوښي دغه لرو. او لکه مخکې مې یوې د ساختماني مواد چې دي دغه دوکانونه لرو. سرک په سر دی، هلته یو بل سرک دی شهرک ته لاړ دی، هغه سرک په سر ټول موږ همدغه لرو. او څومره وخت کې به د دې چارې بشپړې شي؟ انشاءالله په 1.5 میاشتې نه تر 2 میاشتې پورې به مکمل مارکېټ خلاص وي. او تر اوسه ما مخکې هم دا پوښتنه وکړه که لږ واضح کړې مثلا څو فیصد یې چارې مخ ته تللي؟ یو نه څه اضافه دي، دا موږ په 2 میاشتو کې کړی. او واري او د دوکانونو مارکېټونو شروع
دا ټول تقریبا 2 میاشتو نه زیات نه کېږي. تقریبا 600 نفر کار کوي همدلته، د اوس پیل نه. او داسې تخمینا ویلی شئ چې مثلا دغه مارکیټ بشپړ شي څومره کسانو ته پکې د کار زمینه مساعدېدی شي؟ ما لکه مخکې درته ویل چې تقریبا دلته تر 2000 یا 1800 دکانونه دي. د هر دکان کې چې 2 کسه مصروفه شي 4000 کسه شول، نو 4000 کسانو ته په یو ځای کار زمینه مساعدول به لویه خبره وي. 600 دکانونه یوازې د هغه دپاره ځانګړي کول، فکر نه کوئ چې یوازې به دغه مارکیټ یعنې په دې کې به ډېر دکانونه د رختونو دپاره شي؟ تقاضا د اکثریت دکاندارانو همدا وه. دلته هغه څوک راغلي لکه په پاکستان او هر کې موږ افغانان وروڼه دي، مهاجرین دي، هلته دکانونه لري، هغه هلته بسته مارکیټونه دي د رختونو، هغه ټول راغلي دلته په پاکستان او هر کې لري. وایي موږ راځو افغانستان ته، هر یو دکاندار 3-4 دکانونه ځان ته نیولي دي. او تقاضا کابل چې دی تقریبا د 8 میلیونو نفوس دلته اوسېږي، دغه دکانونه کم دي. یعنی هغې خلکو سره تاسې خبره کړې وه یا تاسو ورته په جیران کې شوي وئ که نه هغوی مستقیم تاسې سره اړیکه کړې وه چې موږ راځو په افغانستان کې دغه ډول سرمایه ګزاري کوو؟ موږ هغه د موږ کاره چې خبر شول، دوستان دي موږ انډیوالان دي په دوبۍ کې کاروبار لري، همغو هملته پاکستان کې اوسېږي، هغه چې خبر شول ټول دلته خپله راغلي. او فکر کوئ دغه به څومره سرمایه داران یو څومره سرمایه به راوړي افغانستان ته؟ په میلیونو ډالر به راوړي، په دې مطمئن یو، ځکه هر دکان چې هیڅ شي نه وي او 15000 ډالر ورکوي، 15000 ضرب 2000 که څومره کېږي. او تاسې د دغه مارکیټ د کامیابۍ دپاره، ځکه دا هم یو ننګونه ده ستاسې پر وړاندې، د دې د کامیابۍ دپاره تاسې څه پلان لرئ؟ بلې مونږ د دې ته به مونږ قوي مارکیټینګ کوو د مارکیټ ته تر څو کامیاب شي. بل دغه مارکیټ کې مونږ هر څه سهولت په نظر کې نیولی دی. مونږ یو پارکینګ لرو تقریبا تر 2000 موټر ځایولی شي. دا لویه خبره د کابل کې چې هغه لاړ شي موټرو ځای درولو ځای نه وي، سړک سر ټول بند وي، نو مونږ دلته تقریبا د 2000 موټرو د ځایولو پارکینګ ورکړی دی. مسجد لرو، ساحې سبز په هر بلاک کې مونږ 15-20 منه زیاته ساحې سبز لرو، شنه ساحې لرو چې یو څوک لاړ شي هلته دمه وکړي. پیپ د اوبو دپاره مو مختلفو ځایونو کې مونږ نلدوني سیستم جوړوو، پیپونه نلدوني مکمله شوې دی، تشنابونه لرو. په کابل په هغه کې دا سهولتونه نشته په نورو مارکیټونو کې. پیاده روونه مو جوړ کړي دي، دلته به نوره هوټلونه شته دي، مخکې مې دا خبره لکه ونه کړه، هوټلونه لرو پکې تقریبا 11 نه زیات هوټلې لرو دلته پکې. افغانستان کې برېښنا یوه لویه ننګونه ده، مګر دې بازار کې ورته ځانګړې پاملرنه شوې او مسؤلین وایي د 250,000 ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا سیستم یې هم په پام کې نیولی دی. برق یو مهمه ننګونه ده په افغانستان کې، او دولت خو اوس وایي چې مثلا موږ غواړو چې د برق د ستونزې څه ناسه حل کړو. دې برخه کې یو لړ اقدامات هم کړي دي. د دغه مارکیټ د برق زمینه سازۍ دپاره تاسې څه کړي دي؟ مو مکمل مارکیټ ټول څه لرې کوو. تقریبا موږ یو چا سره قرارداد کړی دی، هغه د سولر مغه کړی دی، په دا ټول دویم منزل نه به ټول سولر لګېدلی وي. دلته به عام دولتي برق ولرو، عام به سولري برق ولرو، دواړه برقونه به ولرو. او د سولري برق باندې به څومره سرمایه ګزاري وشي؟ تقریبا تر 2.5 لکو ډالرو پورې د سرمایه ګزاري کېږي په ټوله، چې موږ ته 600 کیلو واټه برق جوړ کړي. 600 کیلو واټه برق؟ بله 600 کیلو واټه برق مغه کړی دی، 2.5 لکه ډالر سرمایه ګزاري. د یادونې وړ ده چې هېواد کې د دا ډول بازار جوړولو ګام لومړنی دی او مسؤلین وایي د کامیابۍ لپاره به یې لازم ګامونه واخلي. عبیدالله وصال، موج نیوز، کابل.